سلامونه نیکیلې هیله ده چې روغ جوړ سلامت به وئ. راځو په ترتیب سره شلم درس ته segnale utile per la guida. د موټروانۍ لپاره اړین نشانونه یا اړینې علامې. نو لکه attraversamento pedonale ospedale ښه دغه لیکل یا پوس کوم لیکل چې دي د لاندې په انځورونو سره یو ځای تشریح کوو. نو ضروري نه ده چې یو پاس پرې وغږېږو بیا لاندې انځورونو سره یو ځای تشریح کوو. نو یو خو خبرې تکراري راځي او بل دا چې ویډیو درندې یا اوږدې. نو راځو اولنی segnale ospedale. دا علامه د هسپتال یا د هسپتال لپاره ځانګړې شوې ده، خصوصا د سره جامه. دغه چورکټ چې چېرته وي چې د سور هغه نه وي ورسره علامه، بیا د هوټلونو یا د البرګ لپاره ځانګړې شوي وي، خو دا چې دا سره علامه ورسره وي دا د هسپتال لپاره. راځو attraversamento pedonale. attraversamento pedonale دا مخکې په غږېدلی وو چې هغه ځای ده چې کوم باندې خلک د سړک نه راپورې کېږي. نو که چېرته دغه attraversamento pedonale یعنې د ځای په اشارو نه وي سمبال شوی، نو اول به موږ اولیت د موټر والا به اولیت د پښو والا ته ورکوي چې هغه پورې شي، او که چېرته په اشارو سمبال و هغه خو خپل هغه اشارو ته په احترام، که ده ته شنه وه دی به پورې کېږي، که موږ ته شنه وه موږ به پورې کېږي، دی به درېږي. نو هغه د اشارو نه مطلب دا و که چېرته اشاره نه وه نو دی د اولیت لري چې دی د پښو د تګ والا یا د کس په سړک پورې شي. که چېرته اشاره یې لرله بیا اشارې ته احترام وشي، هم د ده لخوا نه هم د موټروان یا د موټر والا چې موټر د سړک نه ویلوړ دی هغه لخوا نه احترام ورته وشي، اشارو ته. نو راځو سکولابوس. دغه علامه په د سکولابوس نه لګېدلې وي، کوم چې ماشومان سکولونو ته وړي راوړي، مکتبونو ته. SOS Soccorso Stradale. دا د Soccorso Stradale محبب هغه د SOS. دغه د مثال په طور که موږ چېرته موټر په هغه کې اتوستراده کې پس خراب شي، موږ باید اول موټر کرسي د ایمرجنسي ته وباسو، هغه کرسي چې تر 3 ساعتو پورې موږ هملته موټر پرې ایښی شو، یا په داخل د 3 ساعتو کې موږ باید د موټر غم وخوړلی شي او هغه ځای بار کړلی شي محفوظ ځای ته یا مستري خانې ته یې وړلی شي. نو دغه هغه خو مې یعنې SOS ته زنګ ویلی شي. دا د Soccorso Stradale یو ټیم ده چې د سړکونو د حفاظت لپاره مشخص شوی ده. دا نه یوازې چې مثال په توګه ما خاص د اتوستراد مثال ورکړو یا د موټروی، دا په مشخصو ځایونو کې لکه که چېرته ټکر کېږي یا چېرته موټر خرابېږي په سړکونو کې، خصوصا په لکه اتوستراده یا سوپرستراده یا استراده پرنچیپاله سیکوندارې کې، نو دغو ته زنګ وهل کېږي او د هغه کېږي په هغو عملیاتو کې اکثر دوی برخه اخلي د حفاظت لپاره چې نور موټر ټکر ونه کړي او هغه علامې ودروي او یو طرف کرسي یې بنده کړي. د ویجلو سره یو ځای دوی کمک هم کوي. راځو sottopasaggio pedonale. sottopasaggio pedonale هغه سړک ته وایي چې د پښو د تګ راتګ لپاره د موټرو د سړک لاندې تیر شوی لار وي، او دغه چې د sovraspassaggio pedonale کله چې هوایي پل موږ ته وایي چې د پښو د تګ راتګ لپاره هوایي پل یا د سړک د پاسه کومه لار وي هغه ته sovraspassaggio pedonale ویلی کېږي. rampa inclinata pedonale هغه ځای چې سیده نه وي، یعنې یو ډول اترویي ولري، هغې ته rampa inclinata pedonale وایي. strada senza uscita. دا علامه چې چېرته تاسو ته مخې ته راځي
نو دغه سړک ته ما دخلیږي ځکه چې دا مخ ته دا سړک بند شوی ده، یعنې دا سړک ور جوړ شوی ده، کیدای شي هغو کورونو لپاره جوړ شوی وي چې دغه سرحد کې کورونه دي او دغه کورونو اوسېدونکي دي، نو دلته ځي خپلو کورونو ته بیرته راګرځي، یعنې د دغه سړک نه مخته تاګ یا نور سړکونه نه پیدا کېږي ځکه مخ ته بنده ده. دغه ته strada senza uscita. دا چې هره خواته ګورئ دا senza uscita دی، دا preavviso di strada senza uscita ده. ګورئ دا بیا په بل شکل کې د څانګې خونه ده، او دغه چې ده preavviso di strada senza uscita ده، هغه هم په څنګو هغه ده ښي لاس ته دا علامه په عموم کې senza uscita لپاره ده، یعنې دلته تاسو نورو سړکونو ته نشئ وتلی دغه لارې نه. velocità consigliata دغه هغه ده سینیال ده چې څلور کونجه وي، نو دغه ته مونږ مشورتي ډول مونږ ته وایي چې 80 کیلومتر پر هاور لوړ شه، یعنې سرعت دې باید دومره وي، یعنې دا بیا هغه نه ده جبري نه ده. تاسو به مخکې لیدلی وي چې هغه په ده رقم باګراونډ بلو و، خو هغه وه یعنې چرکولاره وه یا ګرده علامه وه، هغه بیا هغه ویلوچیتا مینیما وه، هغه که بیا مجبور یې چې مطلب یې 10 نه ښکته لوړ نه شي، خو دا بیا کنسلیاته ده او دغه هغه چې ده شکل یې 4 کونجه ده. او دلته چې ده پینه ویلوچیتا کنسلیاته دا چې کله دغه هغه محدودیت ختمیږي دغه پرې راځي، یعنې دغه دلته موږ ته مشورې په طور وایي چې 80 کیلومتر پر ساعت لوړ شي، او دلته وایي چې هغه ځای یا هغه ساحه ختمه شوه. زړه مو چې په کومه ویلوچیتا کې ځئ، نه دا چې هوایي ګیرو ته ولګوئ، خو مطلب یې دغه هغه ده چې د مشورتي کومه تاسو ته چې مشورتي علامه وه دا ختمه شوه. او دغه چې د strada riservata ai veicoli a motori هغو موټرو لپاره چې ماشینداره وي یا ماشین ولري هغو لپاره ځانګړی شوی دی، یعنې دلته موټرسایکل هم کولی شي او خو سایکل نشي کولی ځکه سایکل ماشین نه لري، یا هغه چې دي وسان چې ریړه پسې تړلی کي هغه نشي کولی دغه سړکونو کې، ځکه دا strada riservata ai veicoli a motori خاص د هغو موټرو لپاره مشخصه شوې ده چې مطلب ماشینداره وي، او دا بیا علامه د ختم ده، یعنې هغه ختمه شوه چې چېرته د دغو لپاره مشخصه شوې وه د ماشینداره موټرو لپاره. او دغه چې ده ګالریا یعنې تونل، دا د تونل معنا ورکوي، او دا خو باید تاسو ته مخکې نه مخکې کیدای شي مخکې مو څه پیلي وي که نه وي پیلي، دلته سوسته کول، فرماته کول په داخل د ګالریا کې، او inversione di marcia پکې راګرځېدل یا ریترو مارچه ریوس لګول دا پکې منع دي. او پونت دا د پل معنا ورکوي، علامه چې تاسو ګورئ یعنې هلته پل موجود دي. زونه ریزیدنسیاله چېرته چې د خلکو په ګڼ شمېر یعنې څوک اوسېږي یا کلی وي یا هغه ځای وي چې همالته کیدلی شي د بړیو لپاره ماشومانو لپاره د مستۍ ځایونه وي یا سړک یې څنګ کې ورسره تېر شوی وي، نو تاسو ته دا علامه که درته راغله دا معنا ورکوي چې تاسو احتیاط وکړئ، کیدای شي ماشومان دغه ساحه کې وي او د اکسیډنټ د مخنیوي لپاره دغه مخکې نه مخکې تاسو ته دا علامه راځي او درته وایي چې زونه ریزیدنسیاله یعنې دغه د ګڼې ګوڼې یو ځای دی یا چېرته چې خلک اوسي پر نفوسه منطقه ده، نو تاسو احتیاط نه کار واخلئ. او کله چې هغه ساحه ختمي یا کلی ختمي هغه بیا دا علامه پرې راځي fine zona residenziale. ښه دغه د زونه velocità limitata دا علامه خو مو مخکې تشریح کړې وه، هغه پوست مو چې کومه کنسلیاته یا د اوبلیګاتوري هغه ووې هغه خو په 10 کې چې مو ووې چې 10 کیلومتر پر ساعت چې بیا هغه باګراونډ یې همدغه شان بلو وي، خو شکل یې دغه شان ګرد وي دغه علامې، نو هغه بیا
velocità minima obligatoria ده او دلته چې دغه ده یعنی باکګراوند دغه د هغه په منځ کې هغه سپین ده او دغه سور خط درته وي دغه بیا zona velocità limitata یعنی هغه ځای ده چې 10 کیلومتر پر ساعت نه موږ پورته نشو تللی دا بیا دغه سیګنال دی هم د کلور یا د رنګ له رویه او هم د باکګراوند له رویه هم د شکل له رویه چې کله یخ سره مخالف ده همدا شان هغه معناګانې مختلفې دي نو دا بیا هغه ځای ده چې مطلب مونږ ته وایي چې د 10 کیلومتر ساعت نه پورته یعنی سرعت باید نه وي دا اکثر هغه ځایونو کې وي چېرته چې ښارونه او د ښار منځ او کله چې دغه ځای ختمیږي یعنی 10 کیلومتر ته چې دلته په دې هغه وي یعنی دلته تا ته ویل چې باید 10 کیلومتر نه پورته په ساعت لوړ نه شي یعنی سلو لوړ شي کله چې دا علامه راځي نو بیا یعنی دا هغه ختمیږي د محدودیت نو بیا کولی شي چې 40 کیلومتر پر ساعت لوړ شي مطلب که لارښوه 50 هم کولی شي هغه حالات او لارې ته په کتو نو ته خپله باید موټروان هغه وکړي انتخاب وکړي راځو attraversamento ciclabile دا هغه ځای ده چې لکه موټر چې کوم سرک یعنی سرک مونږ ته مخکې نه مخکې دا علامه راشي په هغه سرک باندې د attraversamento pedonale attraversamento ciclabile یو هغه د خطونه اچول شوي دي دلته یعنی سرک نه سایکل پورې کیږي راپورې کیږي نو که چېرته په اشارو نه و سمبل دغه ځایونه نو هر وخت اولیت سایکل والا ته ورکول کیږي یعنی هغه به پورې کیږي موټر والا به ترېنه دري هر کله چې دی پورې شو بیا به موټر والا حرکت کوي اریا پیدوناله دا د سرک نه د هغو خلکو لپاره مشخص سوی ځای دی چې چېرته په پښو تګ راتګ کوي یا د پښو د تګ راتګ لپاره ځانګړی شوي هغه ځای دی او دلته یعنی موټر نشي دخلیدلی خصوصا د بعضې کتګورۍ چې هغه مو مخکې هم تشریح کړي دي ضرورت نشته چې بیا تشریح شي ځکه چې ویډیوګانې بیا منټونه زیات اخلي لکه دلته اگر اریا پیدوناله کې نور موټر نشي دخلیدلی خو مطلب پولیس هم کولی شي امبولانس کولی شي او ویجل هم کولی شي هغه د هغه حالاتو کې چې ایمرجنسي حالات او هغه موټر چې دغه دکانونو یا هغه ساحې ته سامان وړي هغه ته مشخص ټیمونه به هغه کړي دي چې په دغه ساعتونو کې په داخل د دغه ساعتونو کې تاسو باید خپل مرچ خالي کړئ یعنې خپله سودا او شیشه چې رااخلئ هغه ترېنه راواخلئ دلته لکه چې لیکلي دي 9 تر 10 پورې او 14 نه تر 14 پورې د دې هغه یعنې دا مشخص ساعتونه دي چې هغه ساعتونو کې دوی کولی شي سودا خالي کړي او بېرته په داخل د هغو ساعتونو کې راووځي له دغې ساحې نه که چېرته هغه ساعتونو مطابق نه وه یعنې ناوخت و یا وختي پکې داخل شوي وه بیا جریمه اخلي او دغه چې ده د هغې موټر لپاره چې چېرته یعنې هغه وړي معیوبین وړي sosta consentita sulle appositi spazi یعنې دا هم د پارکېج لپاره یا چېرته چې دوی موټر دروي دا علامه باید پر هغه شوي وي پارکېج نه وي هغه کوم ځای کې چې موټر دروي دا علامه باید هملته هم هغه شوي وي رسم شوي وي هملته موټر پرې ودروي هغه موټر چې معیوبین لیکلی وي او دغه د اریا پیدوناله فine اریا پیدوناله کله چې دغه ساحه ختمیږي او دلته چې د زونا ترافیکو لیمیتاتو زونا ترافیکو لیمیتاتو یعنی دلته زت تی ال متوایي محبب زت تی ال ده دا نه مخکې مغږېدلي وو چېرته چې موټر نشي کولی داخل شي په مشخصو ټایمونو کې مشخصو ساعتونو کې نو هلته خاص
یعنې پښو والا کولی شي، سایکل والا کولی شي چې هلته